زما نوم محمد حنیف دی. قسم تخلص دی. د تحصیل چارباغ لنډي کلي اوسېدونکی یم په سوات کې، او ابتدایي تعلیم ما د لویر میډل سکول عالمګنج نه شپږم پاس کړو. بیا اتم جماعت ما د ګلي باغ میډل سکول نه، د خواجه خیل های سکول نه لسم، او د جانزیب کالج نه ما بیا څوارلسم کړی و. د هغې نه بعد د کوهاټ ته موږ تللي وو د پی ټي سي ټریننګ له، د ټیچرز ټریننګ و. یو کال موږ په کوهاټ کې په 79 کې تیر کو، او د هغې نه بعد بیا رالم په ایجوکیشن کې وم، پرایمري سکول کې وم، او په د 2009 کې چې کله خراب حالات نو په هغې کې ریټایر شوم. شاعري خو زمونږ وړوکی کلی دی، دلته کې څه داسې ماحول نه و. البته زما به موسیقي ډېره زیاته خوښه وه، د ریډیو سندرې به مې ډېرې زیاتې اورېدې. نو د دغې سندرو په شان چې موږ ماشومان وو، نو یو بل ته به مو د هغې په شان څه سندرې جوړولې، خو نور پوهېدو چې دا شاعري ده یا څه دي. د کلو کې ماحول داسې و چې دلته به وایي چې شاعري څوک کوي نو دا مسلمانان نه دي، شاعري کوپر دی. نو کوپر ته خو موږ په وړوکوالي کې دا وختو جرات نه شو کولی. بهرحال موږ کالج ته لاړو، 2 کاله کالج کې وو. هلته خو ماحول ډېر زیات ښه و، خو بیا هم دې طرف ته خو دا امکان نه و چې موږ به شعر لیکلی شو یا شعر هم لوستی و. البته شعرونه به مې خوښ ډېر وو. په کالج کې زموږ سره یو کلاس مخکې زموږ لایق زاده لایق صاحب و چې موږ به د دې غاړې په ګاډي کې یو ځای تلو، دا غاړې به راتلو، د روڼو په شانتې وخت و. نو زه به ډېر وکړېدم چې لایق زاده صاحب شاعر دی. ما ته به دا یو انتهایي چې دا دومره لویه مرتبه چې دا شاعر دی، پخوا خو نه د میډیا دا حالت و، نه د سوشل میډیا دا و، نه به څوک د چا نه خبرېده، نه به د چا خبر چا ته رسېدو، نو موږ هم نه خبرېدو. بیا به هر حال موږ په 1979 کې یو کم اتیایم کې کوهاټ ته ټریننګ له لاړو. هلته کې به د شپې ناست وو موږ ملګري، د شپې به هغه سندرې مندرې به څه ملګري پکې وو، اوازونه یې ښه وو، هغه منګی منګی به یې واهه و، د شپې به مجلس کوو. نو هلته کې بس د پېښور شب قدر یو ملګری و، هغه شاعر هم و، خوږ اواز یې هم و، هغه به د شپې وی. نو د هغې سره هغه کم دننه جراثیم چې و هلته په هغه کې را بیدار شو. هلته ناڅاپي ما په کوهاټ کې لیکل شروع کړو. بیا چې رالم بیا دلته 3-4-5 کاله بلکل پټ چې یاره کلي کې څوک خبر نه شي. بیا په یو څه وسیله باندې یو تن نیم خبر شو د کلي نه، په سکول کې چې کله په ډیوټۍ وو موږ، او دا خبره ورو ورو داسې لاړه. بیا په لایق زاده صاحب سره پکې ملاقات وشو. لایق زاده صاحب زما څه نعتونه د ځان سره واخیسته، او په نعتونه به ما هم ډېر زیات لیکل. په ریډیو کې تقریبا زه به ووایم چې زه خوش قسمته یم چې ډېرو لویو لویو نعتخوانانو نه بعد به زما نمبر په هغې کې راځي چې 25 نعته په هغې کې دي په مختلفو نعتخوانانو ویلي دي چې ډېر مشهور شوي هم وو. بیا په 1991 کې زما اولنی کتاب زارچاودي مزلونه به چاپ شو، او باقاعده زه به یا پېښور ته تلم. حمزه بابا د خدای پاک وبخښي زما براه راست استاد و، قلندر صاحب او د هغه سره چې کوم ملګري په مرکه کې وو هغه ټول زما استادان دي. دا خلک اکثر وایي زما استاد نشته، زه ورته وکړېږم چې استادان دي. نو زه خو شاګرد وم، اوس هم شاګرد یم، خو البته استادان مې ډېر زیات دي. ما له ډېرو ښو استادانو سره ناسته پاسته شوې ده، او د ډېرو ښو استادانو نه مې زده کړه کړې ده، او لا شاګرد یم، لا روان یم. نو بیا زما په اولني کتاب باندې هم د حمزه بابا زوی مراد شینواري لیکل کړي دي. هم په هغې کال کې بیا زما د نعتونو مجموعه زیب 800 والا چاپ کړه ځان له، او تر دې وخته یې چاپ کړي. د هغې تقریبا 13 کاله وشو، 100 ایډیشنونه به هغو چاپ کړي ځان له چاپ کړی و خرڅوي. بیا په 1999 کې زما بل کتاب مرغزار چاپ شو، او چې هغه چاچا کریم بخش واډ هم په هغه وخت کې واخیستو. زه ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه په هغه وخت کې چې چاچا کریم بخش واډ و هغه به تر کراچۍ کوټې د ټول پاکستان په سطحه به و، او د هغې ججمنټ داسې و چې هغه په سوات کې د هغې ججان نه و، په ښکته به یې لېږله. نو چې په هغې ججانو کې د هغې کتابونو په انتخاب کې راشي، نو زموږ دپاره خو ډېره د عزت او د حوصلې خبره وه. بیا د 2007 کې زما بل کتاب، دریم کتاب راغی، څلورم و دغه د نعتونو د مجموعې سره، بله شونټۍ. او بیا د هغې نه بعد راغی
چغجی اوس په دې 2019 کې تر دې وخته دغه د نعتونو د مجموعې سره 15 کتابه چاپ شوي دي او زه خوش قسمته په دې یم چې په دې کې څو ګلوکارانو هم زما کلامونه ویل دي چې په هغې کې بختیار خټک صاحب دوه په خپله رضا نه ما بختیار خټک صاحب پیژنده نه یې زه پیژندم خو دا کتاب نه هلته اخیستی و ویلی دي ډېر ښه ویلی دي ضیاءالدین زیاد سوات ویلی دي په ریډیو کې بهار علي او ګلجان صادق زاهد الله پریدي او ډېرو کسانو د خیال محمد زوی چې دی هغه او بیا دلته باچا علي دي ډېرو ګلوکارانو اسلم سالک دلی زمونږ شهاب شاهین پکې یو غزل ویلی دی نو ډېرو ګلوکارانو ووي هم او ما ته یې ډېره حوصله راکړه او دا سفر دی تر دې وخته روان دی د نظم سره سره به په اول کې ما نثر هم لیکه چې په هغې کې زما 10-12 افسانې چې ما سره پرتې دي او ما په مرکه کې د قلندر صاحب او د هغو د مرکې د ملګرو تنقیدي اجلاسونو ته وړاندې کړي دي زما ډېره حوصله افزایي کړې وه ما تکلونه هم په هغه ورځو کې لیکل چې په هغې کې پریشان داودزي بیا یو کالم لیکلی و د تکل نګارانو په دغه کې نو په هغې په ما هم لیک کړی چې دی هم په ښو تکل نګارانو کې شامل دی خو بیا ما ته اندازه وشوه چې یاره په هر فیلډ کې هر سړی نشي تللی هر سړی خدای پاک جدا جدا کار له پیدا کړی دی نو ما د نثر هغه کار دا دی چې هغه ما یو 10-15 کاله مخکې ودرولی دی په ځای ولاړ دی بس دغه سفر دی تر دې وخته را روان دی او لا د زده کړې په مرحلو کې یو ګورو نثر هم ګورو نظم هم ګورو د موسیقۍ په حواله خو به زه دا ووایم چې دا نه پوهېږم چې ولې چې زما موسیقي چې کله په کنټرول کې ښه موسیقي او هغه که اردو وي که پښتو وي د هغې زما سره د ژبې او د هغې سرحدونه نه وي اکه د هرې ژبې خو چې موسیقي ښه موسیقي په ما ډېر اثر کوي او تاسو ته به دا اندازه یا وي یا نه وي چې کله زه ښه موسیقي اورم نو بس زه چې یوازې یم نو زه ورته ژاړم ما ډېره زیاته خوښوي ما د ځان سره په میموري کارډ کې یو پیرې د نېټ نه یو ځای بل ځای 3.5 راغونډ کړو میموري کارډ کرپټ شو بیا مې راغونډ کړو بیا کرپټ شو اوس ما تاسو ته خپل موبایل وښوه چې 300 او یو کم شپېته ما بیا د خپلې خوښې اردو پښتو زاړه نوي هر څه چې کوم څه ما خوښېږي کوم موسیقي ښه ده اوس ما زما د کشر جنید ته ووایي چې د خیال محمد یو غزل د حمزه بابا چې دا ډېرو کمو خلکو سره به تصور د یار چې نشته نن د خو زړه په وطن کې داسې ویلی دی چې ما یو 25 کاله بعد بیا مو نو ومې ژړل ورته او ځان سره مې څه وکړو او بختروان عمر خیل صاحب د بټ خیلې چې دی هغه ډېر زیات موسیقي خوښوي کله په ما دا ښه ولګي نو زه هغه ته هم ولېږم نو موسیقي خو زما ډېره زیاته خوښوي موسیقي خو یو دا ده چې کومه موسیقي ده اوس چې دا ډېره زیاته د شور سره چې هغه په تا کې حیواني جذبات راپاروي او کومه ښه موسیقي چې ده نو هغه ستا زړه داسې نرم او داسې مړ کړي چې په تا کې د همدردۍ جذبات ډېر زیات را پیدا کوي نو زما هغه موسیقي ډېره زیاته خوښوي ما مولانا مودودي صاحب ډېر زیات لوستی و او ادبي کتابونه خو زه ډېر ګورم او ډېر مې کتلي دي او اوس د مولانا وحید الدین خان کتابونه د جاوید احمد غامدي کتابونه څه نور کتابونه ما سره دي د مذهبي هغه هم زه ډېر ګورم او ادبي کتابونه خو دا چې دغه خو زمونږ اکسیجن دی دغه به ګورو شاعري او که نثر وي نو هغه زمونږ ټول چې دا کوم کتاب چاپ شي نو زمونږ استادان دي را خو به ګورو که چران وي مچران نو زمونږ خو دغه کار دی لایبرري کې زما سره خو په زرګونو کتابونه دي تاسو وکاته اندازه خو ما ته شمار نه ده معلومه خو زه خوش قسمته په دې یم چې بلها سټوډنټان دي چې د ایم فل یا پی ایچ ډي دپاره کار کوي نو زما لایبرري هغو ته وقف یې راشي د دې ځای نه وړي په دې کې یو غټ نوم د محمد علي دین خیل صاحب دی چې ابتدایي چې څومره کتابونه وو نو هغه استفاده زما او د شبنم صاحب د لایبرري نه کړې موږ فخر کوو چې محمد علي دین خیل صاحب اوس د سوات نمایندګي کوي ښکته او په یو ډېر لوی ځای دی او یو ډېر پوهه کس دی دلته کې اوس انشاءالله د عطاءالرحمن صاحب پی ایچ ډي به مکمله شي د هغه سره هم ما کتابونه پراته دي
ساجد صاحب سره هم ولسته کتابونه دي امقله یې وړي دي او نواز یوسفزی صاحب پروفیسر دغه هم پی ایچ ډي روانه ده د هغه سره هم کتابونه زما پراته دي نو چې چاته ضرورت کېږي او د هغه دغه سره ریلیټډ دي نو هاتې اوسي او خره دا کم کسان چې نومونه واغسته دي ښه دا دي چې دا یې واپس راوړي اول په زمانه کتابونه خلکو وړو ضایع شوي ډېر زیات دي اوس خو دا چې اوس زه لیکوټې لیکمه ځکه چې دا بل په کارېږي د بل په کارېږي نو دغه ژوند دی روان دی دا یو تازه غزل دی ستاسو سره به یې شریکم چې سینه مې د رازونو خزانه ده خو څوک شته سینه مې د رازونو خزانه ده خو څوک شته ازغی غواړي که نه ډکه دانه ده خو څوک شته او په خوی چې د بورا وي دا زلمي مې دی په کار په خوی چې د بورا وي دا زلمي مې دی په کار په لاس کې مې د سرو ګلو غونچه ده خو څوک شته او تیارې کوي نو وي دی که منزل ته یې وي زړه تیارې کوي نو وي دی که منزل ته یې وي زړه نارې وهم زما سره ډیوه ده خو څوک شته او په پورې غاړه ډېر څه دي چې ورکم ورله لاس په پورې غاړه ډېر څه دي چې ورکم ورله لاس دی جمع اوبه کمې دي موقه ده خو څوک شته او اوزار که ترېنه جوړ شي نو په کار به شي د قام اوزار که ترېنه جوړ شي نو په کار به شي د قام د ځوان د جذبو اوسپنه توده ده خو څوک شته اوزار که ترېنه جوړ شي نو په کار به شي د قام د ځوان د جذبو اوسپنه توده ده خو څوک شته او اسمان ته د ختلو ورته وبخایم لار اسمان ته د ختلو ورته وبخایم لار ظلمو د پاره ما سره تحفه ده خو څوک شته او د مینې او د امن تخم غواړي پکې کر د مینې او د امن تخم غواړي پکې کر دې فصل له دا خاوره ښه سربره خو څوک شته او یقین مې دی که وایوري نو شي به را بیدار یقین مې دی که وایوري نو شي به را بیدار زما قلم کې داسې ترانه ده خو څوک شته او چې وګوري چې زړه مې داسې ویښ شولو په څه چې وګوري چې زړه مې داسې ویښ شولو په څه های های هغه سپوږمۍ داسې اوده ده خو څوک شته او زه غواړم چې څو ښکلي پکې وکړي نن اتڼ زه غواړم چې څو ښکلي پکې وکړي نن اتڼ زړګی زما د خپل کلي حجره ده خو څوک شته او نظر غواړي او ذوق غواړي چې واخلي قیسه خوند نظر غواړي او ذوق غواړي چې واخلي قیسه خوند دې ژوند کې د هر رنګ جدا مزه ده خو څوک شته